د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څلورو ډیرو مهمو خبرونو ته د ننګرهار ودی کانال شرکت 450,000 بیروزګارو خلکو ته د کار زمینه برابرولو خبر ورکوي. د ننګرهار د کانال شرکت ویان همایون غریب مال ازادي رادیو ته ویل چې دغه شرکت د زیتونو په څلورګونو فرمونو کې د ښاخونو پرې کولو او ویلو جوړولو شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړای چې پکې بعد 450,000 بیروزګار خلک په کار بوخت وي. د غریب مل په خبره په دغه کسانو چې په یاد پروګرام کې په کار بوخت دي 4,000 ټنه غنم هم ویشل کېږي. غریب مل وایي له دې پروګرام هدف د زیتونو د فرمونو سمه پالنه او بیروزګارو خلکو ته د کار زمینه برابرول دي. بلخوا د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د بېوزلۍ په لباس کې د حیات الله په نوم د وسلوالو طالبانو غړی چې ظاهرا د اشترنګیر ریکشا چلونکی دی په ننګرهار کې د ملي امنیت ځواکونو له لوري د ښار شپږمه ناحیه کې داسې حال کې ونیول شو چې غوښتلي مقناطیسي ماین ښار کې په کوم هدفي شوي موټر پسې د نقلولو په ترڅ کې خپل جنایت ترسره کړي. بلخوا ارګ وايي طالبان د اوربند په منلو سولې ته رښتینې اراده وښیي. افغان حکومت په کابل کې پر ښځینه قاضیانو برید په کلکو ټکو غندلی دی. ارګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې پر افغان ښځه ماشوم معلم او پر هر ملکي افغان برید د افغانستان پر عزت او عظمت برید دی. خبرپاڼه کې د ولسمشر غني له قوله راغلي د طالبانو او نورو ترهګرو له لوري پر دفاع هیوادوالو بریدونه د اسلامي ارشاداتو او سولو روحیې خلاف او د ولس پر وړاندې د نامشروع جګړې او دښمنۍ په معنا دی او د چاره د سولې په اړه د ولس ملي اجماع زیانمنولی شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل ښار کې ناپېژاندو وسلوالو پر 4 ښځینه قاضیانو برید کړی دی او مرګ ژوبله یې اړولې ده. عیني شاهدان او رسنۍ وایي چې په پیښه کې 2 قاضیان وژل شوي او 2 نور ټپیانې دي. راپورونه وایي چې پیښه نن سهار د تایمنې پر 10 سړک رامنځته شوې ده او یا د مرګ ژوبله یې اړولې ده. امنیتي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. لیدونکو له ملته مننه ښې چارې.